د تعلیم نړیواله ورځ په داسې حال مانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس او کلتور اداره یونیسکو وايي ټولې دنیا کې 258 میلیونه ماشومان د سکول نه بهر دي او 619 میلیونه ماشومان او تر 20 کالو پورې عمر لرونکي لوسته او بنیادی حساب کتاب نشي کولی او د تعلیمي څانګې اوسیدونکي عمر اورغزی پاکستان کې د سکولونو نه د بهر ماشومانو په حق له ډیوه توای دلته 2.5 کروڑه ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې پښتونخوا کې د داسې ماشومانو شمیره 25 لکه ده وای کم ماشومان چې په سناسه طریقه زده کړې کوي هغه ته هم معیاري تعلیم نه دی ترلاسه دی وخت پاکستان کې 2.5 کروڑه ماشومان په سکولونو کې سبق وایي خو په دې 2.5 کروڑه ماشومانو کې 2 کروڑه ماشومان داسې دي چې دیتا صحیح تعلیم نه ملاوي یعنی معیاري تعلیم صحیح نه ملاوي نو یو اندازې مطابق پاکستان کې څو کوم ماشومان سکولونو نه بهر دي 2.5 کروڑه او چې کوم ماشومان په سکولونو کې سبق وایي او چې د 2 کروڑ ماشومان ته معیاري تعلیم نه ملګي نو یو اندازې مطابق 4 کروڑ ماشومان داسې دي چې دا مونږه ضایع کوو لګیو د دې وخت هم ضایع کوو او د مستقبل هم مونږ ضایع کوو لګیو وای پښتونخوا کې د هغو ماشومانو شمیره 80% د کم چې تعلیم نیمګړی پرېږدي او هغې کې بیا زیاتې جنکۍ دي او لامل یې دا دی چې یوه سیمه کې پرایمري سکول وي خو میډل نه وي که میډل هم وي نو بیا هلته های سکول نه وي نو ماشومان که غواړي هم چې زده کړې جاري وساتي خو د سکولونو د نشوالي له امله په تعلیم پرېښودو مجبوره شي بله ستونزه د تعلیم د کمې شرې په هکله عمر اورغزی وایي د هر سیاسي ګوند منشور کې واده شوې ده چې دی به د تعلیم بجټ 4% نه سیوا کوي او تاریخ انصاف خو د 50% واده کړی د خو تیرو 2.5 کالو کې دا د 3.2% د نه دی جګ شوی بل پلوته د باچا خان پوهنتون 400 پخوانی وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت پاکستان کې د تعلیم د معیار نه مطمئن نه دی او وایي د ویش نه پس تعلیمي نظام او نصاب داسې خلکو ته وسپارل شو چې د څېړنې په ځای کرکه خوره کړه تعلیم هم په دغه هغه باندې دغه کو تعلیم معاف نه کو تعلیم ته هغه کسان راوستل هغه پکې واچول هغه سبقونه پکې واچول په تعلیم کې چې کم جنگي جنون طرف روان شي لا نفرت طرف روان شي لکه اوس مثال هغه کې عموما ماته ته وی چې کم کسان رااله هند نه هغه سره کې دي شي پرابلم او خپل فامیل سره لا د سره هغه تیر شوی و سخته تیر شوی و هغه پرابلمونه دوی کامي پرابلمونه شخصي پرابلمونه کامي پرابلمونو کې بدل کړل وای هر څوک موجوده حکومت ټول هیواد کې د یو قسمه تعلیمي نظام رایج کولو ژمنه کړې ده خو تیرو 2.5 کالو کې په دې کم عملی ګام په نظر نه دی راغلی په دې اړه مو هڅه وکړه چې د تعلیم صوبایي وزیر یا کمبل چارواکي نظر واخلو خو د بده مرغه دی په دې باب له خبرې کول نه غوښتل البته 10 ورځې وړاندې د تعلیم محکمې یوې خبرپاڼه کې ویلي دي معیاري تعلیم ورکول د حکومت تر ټولو لوی مرام دی او د دې لپاره به دی صوبې کې 15,000 نوي استادان برتي کوي دا په داسې مهال چې د پاکستان د اساسي قانون 25م الف ماده تر مخې د ریاست ذمہواری ده چې د هیواد هر 15 تر 14 کالو عمر لرونکي ماشوم ته لازمی ویړیا او معیاري تعلیم ورکي خو تر دې دمه هیڅ کم حکومت په دې کې نه دی بریالی شوی د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور